د هغې نه بعد ورو سوال کړی دی چې یو سړی د رمضان په میاشت کې د ورځې د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي نو د څه کفاره ده او ایمان دا کار شوی دی. الجواب په دې کې معروف حدیث دی، په صحیح بخاري کې دا روایت شي، نورو کتابونو کې هم راغلي. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست او په دې کې یو سړی راغی، وی یا رسول الله هلکتو، ای د الله پیغمبر تباه شوم. هغه ته مالک څه شي تباه کړی، څه چلو شو؟ وقعت على امرأتي وانا صائم، د خپلې ښځې سره مې کوروالی وکړو د روژې په حالات کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ښه نو غلام ازادولی شي؟ دې ځینې کفاره شروع شوه. ښه اولنۍ مرحله څه ده؟ غلام ازادول. هل تجد رقبة تعتقها؟ غلام ازادولی شي؟ نه یا رسول الله غریب یم. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ دوه میاشتې پرله پسې روژې نیوی شي؟ د دویمه مرحله شو. یو سړی دی خپلې ښځې سره یې کوروالی وکړو روژې په میاشت کې د ورځې، نو څه به کوي؟ دوه میاشتې روژې به نشي ډایرکټ؟ اول به غلام ازادوي، چې دا نه وي یې طاقت نه وي نو بیا دویمه مرحله دوه میاشتې پرله پسې روژې به نیسي، پرله پسې. هغه وی یا رسول الله دغه طاقت مې نشتې، دغه روژې نشم نیوی. ښه نو درېیمه مرحله فهل تجد اطعام 60 مسکینه، شپېتو مسکینانو له خوراک ورکولی شي؟ دا درېیمه مرحله شو. دلته دا خبره یاده کړئ چې دا اختیار نه دی، ګورئ دا ستا مرضي نه ده چې راشه زه ته پکې روژې ونیسو او راشه غریبانو له خوراک ورکوه په خپل. نه نه، ته به دقه شان تېرېږي په دې مرحلو باندې. اولنۍ مرحله اولنۍ کار غلام ازادول، دا خو نشتي یا طاقت نشتي، یا غلام نشتي یا طاقت نشتي، نو په دې پسې به دویمه څه ده؟ دوه میاشتې پرله پسې روژې باندې. سړی بیمار دی، بوډا دی، عمر یې ډېر دی، بله څه مسله ده، نو بیا درېیمې مرحلې ته راشي. څه دی؟ شپېتو مسکینانو له خوراک. خو د هغه خو ناشنا خبره وه دغه کس ته کوم چې راغلی، وی رسول الله دې طاقت خو زما نشته، درېیمه طاقت یې نشته. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بیا کېناستو، هغه هم ناست. ابو هریره رضی الله عنه وایي موږ دغه شان ناست یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او یو شکرۍ یې راوړه او یو لوښی یې راوړو او په هغې کې دننه کجورې پرتې وې، په ډېر شی کجورې وې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم این السائل، هغه تپوس یې کوه چی شو؟ هغه راپاسې وی یا رسول الله زه وی دا 200 صدقه یې کړه، مسکینانو له یې ورکړه که نه؟ د هغه بیا ناشنا خبره. هغه وی یا رسول الله اعلی افقر مني، یعنې چې زما نه هم زیات غریب هغې له یې ورکړه. فوالله ما بین لابتیها اهل بیت افقر من اهل بیت. په الله مې د قسم وي ای د الله پیغمبر مدینه کې زما نه غریب بل څوک شته نه، نو زه اوس دا راوالم بل چا له یوسم. یو روایت کې راځي زما د بچو ته خپل ضرورت دی، نو زه دا کجورې راولم بل له یې ورکړم او کور کې زما بچي وږي دي. وی فضحک النبي صلی الله علیه وسلم حتی بدت انیابه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو، ویې خندل، غاښونه یې ښکاره شو. وی صحیح ده چې دا خبره ده، اطعمه اهلک، خپل کور والله یې ورکړه. مقصدي خبره دلته هغه دا وه چې کفاره د دې څه ده، نو هغه بیان شو. بیا دا اوس یاده کوي چې د هرې ورځې یو کفاره ده. یو سړی دی د رمضان په میاشت کې 3 ورځې د ښځې سره کوروالی وکړو، نو د هرې ورځې ګوره ځان له حساب دی، ځکه چې د هرې ورځې ځان له عزت دی او د هره ورځ دغه ورځې بېعزتي کړې ده. نو چې د هرې ورځې ځان له عزت دی، نو بیا د هرې ورځې به ځان له کفاره ورکوي. او که په یو ورځ کې دا کار ډېر وکړي، لکه په یو ورځ کې د 2 پیرې کوروالی وکړو، 3 پیرې وکړو، 4 پیرې وکړو، کفاره پې یوه ده، موږ چې ورځ یوه الا
الا په یو حال کې یو سړی دی سحري د قیصر کوروالی وکړو رمضان کې درنه څه وشو لړ غلام یې آزاد کو پیسې ورسره وي مري غلام میلاوېدو هغه یې آزاد کو کفاره یې ورکړه که نه ورې کړه ماسپښین یې بیا کوروالی وکړو هم په دغه ورځ اوس بله کفاره ورکوي ولې ځکه چې مخکینۍ ختمه شوې ده خو که د هغه مخکینۍ کفارې نه یې ورکړي او بیا به سیدې کوروالی وکړي بل پیر یا دریم پیر نو دې ټولو به یوه کفاره ورکوي والله اعلم